که یو کس زړه کې یوازې د دنیا مینه او دنیا فکرونه به اوسېږي، نو هغه هر ښه کار به هم آخرت دپاره نه، خو د دنیا فایدو دپاره به کوي، او الله ته دا خبره خوښه نه ده. نن سبا خلک که عبادت هم کوي، که صدقه ورکوي، نو ټولو کې اول هغوی دا سوچ کوي چې دې نه به ماته څه ملاویږي او دې نه به ماته دنیا کې څه فایده به وشي. او هغوی د صدقې نیت هم د دوزخ اور مړ کول نه وي. او تاسو خبر یې چې د دوزخ اور یوازې د صدقې مال سره مړ کیږي. او څه وخت مونږ ګورو چې خلک صدقه ځکه ورکوي چې دې سره به هغوی بزنس ډېر بره لاړ شي. خو حقیقت دا دی چې الله مونږ ته زمونږ د رزق زمونږ د عبادتونو مطابق نه درکوي، خو مونږ ته دا رزق هغې په خوښې او هغې لیکلې تقدیر په مطابق ملاویږي. هغه تقدیر کوم هغې 50 زره کاله مخکې لیکلی و، کله چې دا ځمکه او اسمان او څه هم تخلیق شوي نه وو. که داسې به ممکنه وه چې مونږ ته دا رزق زمونږ عبادتونو په مطابق به ملاوېدو، نو د صحابیانو سره به ټولو کې زیات مال به و. خو مونږ دې نه خبر یو معظم اصحابتي فقرا. نو حقیقت دا دی چې ډېر صحابیان ډېر غریب وو، خو عبادتونو کې مونږ نه ډېر مخکې وو او ښه عملونو کې مونږ نه ډېر بره وو. نو اوس تاسو دا خبره پوه شوئ چې دا رزق مونږ ته چېرته هم زمونږ د عبادتونو په مطابق نه ملاویږي. که عبادت په وجه د هر څه به مونږ ته موندی کېدل، نو د کافرانو ته به خو خدای څه هم به نو درکړي بیا. هغوی سره به لږ مال به هم نه و، هغوی سره به کورونه به نه وو. هغوی خو ورځې شپې د شرک کې پراته وي او الله ته لږ هم نه یادوي. نو هغوی سره خو بیا داسې کېدل پکار وو چې څښلو دپاره ورسره اوبه به هم نه وې. خو تاسو به دا ګورئ چې څومره داسې کافران دي کوم ډېر زیات مال لري، مونږ نه زیات ښکلي کورونو کې اوسېږي، مونږ نه زیات ښکلې جامې اچوي او سفر دپاره ورسره خپل جهاز وي، او مونږ هم جهاز کې ځو، خو زمونږ کلاس کوم یو وي، اکانومي. نو همدغه خبره زه تاسو ته بیول غواړم، که عبادتونو په وجه به چاته مال او دولت به ملاوېدو، نو دا کافران به خو بیا تش لاسه به وو. او مونږ ګورو چې ډېر کافران ډېر مال لري او ډېر شتمن دي. دا هر څه تقدیر په وجه دی.